سلامونه او نیکې هیلې د پوهاوی میډیا قدرمنو لیدونکو د پوهاوی میډیا څخه نن درته یوه جالبه خپرونه لرو. په دې خپرونه کې څو ملګري او همکاران راسره ټول شوي دي او دوستان راغلي دي. بس نو یوې غرنۍ سیمې ته راغلي یو او دلته به یوه تفریحي خپرونه انشاءالله ثبت کوو. نو د خپرونې تر پای شوي پورې سره اوسئ. په خپرونه کې به درته جالبې خاطرې، لنډۍ، شعرونه او نور څه به له ملګرو سره یو ځای درته وړاندې کوو انشاءالله. نو راځئ د رئیس نه به واورو چې د کباب پخول څنګه دي، کار یې سخت دی که اسانه. رئیس صاحب په اول قدم کې که موږ اورېدونکو ته خپل ځان را وپېژنئ. ذبیح الله مایار یم، د مرکزي حوزې مسئول. نو خدایم ښه راوله، هر کله راشئ. طبعا شی چې سختي لري بیا مزه یې هماسې ډېره ده. کباب لږ تهیه کول یې سخت دي، نو مزه یې بیا ښه ده، خوشمزه وي. نو د نورو خوراکونه ډول یې چې تاسو پخوئ دا طریقه یې اسانه ده که هغه ماشینونه چې پیدا کېږي هغه داسې د کباب ماشین چې وي په هغه طریقه به اسانه راځي؟ نه، دا خوشمزه ده، طبیعي ده. ورګله قدیم ته قدیمه باید د زغالو کباب خوشمزه رسي. ماشیني شیان د لرې د سر شیان دي، هغه دره خوشمزه نه رسي لکه دا. نو میله خو نو طبعا ټولو ته معلومه ده چې د هفتې په جریان کې شپږ اووه ورځې سړی په کار کې اخته وي، ذهن خسته وي، وجود خسته وي، روحاً ټول سړی جسماً ستړی وي. نو که چیرې په هفته کې یوه ورځ سړی ولاړ شي غره ته، خستګي چې ده په دغه یوه ورځ باندې وځي او د آینده هفتې د کار دپاره آماده کېږي. داسې ځایو ته تګ چې دی هغه ذهن آرامه کوي، د آینده هفتې د کار دپاره سړی آماده کېږي. نو غوښتنه مې همدغه ده چې ولاړ شي، میله ځایو ته ولاړ شي، میلې وکړو. خو یوه خبره ولو که چیرې غر وي، دغه خبره د چا پورې مربوط وي نه وي، یو خو پارکونه دي، هغه ځایونه چې هغه د میلې دپاره جوړ شوي هغه خو مهم دي. خو په غره کې هم که چیرې میلې ته څوک ځي وروسته د میلې نه چې میله ختمېږي، نو زما غوښتنه به دغه وي چې کوشش وکړو هغه کوم میله چې دی کړي، کوم څه چې دی نه پاتې دي هغه ټول کړو، یوه خاص ځای ته یې وغورځوي، هغه ځای چټل پرې نه ږدي، ځکه په آینده هفته کې که بل څوک هلته ورسي او هغه ځای هغه وي، هغه به نو بیا دلالت په دې وکړو چې هغه به هم دغسې یو سلسله به وي روانه. غوښتنه مې دا ده چې خپل ځایونه او خپل هغه پاتې شوني شیان چې دي هغه پاک او په یو منظم ځای کې واچوي. یو به دغه زموږ فرهنګ شي، عموماً به عام شي په خلکو کې، او بل به دا وي چې هغه خلک د میلې نه بخوا آینده که څوک ځي د ځان دپاره د پاکسازۍ به نوي ځای به ته ورپاک. څنګه چې په تصویر کې وینئ ډوډۍ تیاره شوله. نو دا چې د ډوډۍ خوند څنګه دی او څنګه کباب رئیس صاحب پخ کړی دی، له ډاکټر صاحب سره به په دې اړه وغږېږو. ډاکټر صاحب ته یوه مړۍ وکړم او بیا به لیدونکو ته ووایي چې رئیس صاحب څنګه کباب پخ کړی دی، آیا د کباب پخولو لیاقت لري که نه؟ ماشاءالله ماشاءالله، په لاسون برکت شه، داسې خوندور هغه هم جوړ کړی دی. یو د مساله یې لږ کمه ده، نور هم داسې خوندور جوړ کړی، بیخي خوندور دی.